کوي نو ما کور کې تاسو تاڼي داړي کوي نو ما د دقه وجنا تاسو کور کې هم چې کوم دنو ټینشن جوړ وي او جنگ جګړې جوړ وي ما تاسو کور کې د یو خپلار په حیثیت باندې د یو خو زوی په حیثیت باندې د یو خو خاون په حیثیت باندې خلکو سره رویه کوا تاسو به وګورئ د هغې رویې به خامخا بدلی شي مطلب دا چې اوله خپل رویه بدله کو وروستو بیا د نورو د خلکو د رویو د بدلون سوچ کو او د هغې به کې به د پازیټیو چینج او د مثبت د رویې سوچ کو نو ځکه خو اسرارتل سے ویلی دی چې اول به خپل رویه بدلوم نو بیا به رستو زمانه بدلوم که ته ځان نه بدلوې مه بدلوه زه خپله برخه پیمانه بدلوم نو اول مونږ خپل ځان بدلو رستو مونږ د هغې نه خپل کور بدلو یو دا خبره نوٹ کې چې کله هم تاسو په کومه شوبه کې یې کو تاسو بزنسمین یې کو تاسو سی ایس پی افیسر یې کو تاسو ډاکټر یې کو تاسو انجینیر یې خو کله چې کور ته راشه نو دا خپلې ډیګرې دا خپلې عهدې دا خپلې نوکري دا د ګیټ نه بهر پرېږدی او کور کې د پلار د زوی د رور او د خاون په حیثیت باندې وخت تېروئ یقین په خدای که تاسو به ژوند نه خوند واخلئ او خلک به تاسو ته بیا د یو ښه پلار د یو ښه رور او د یو ښه زوی په نظر ګوري او د کور ماحول به انشاءالله العظیم ضرور بدلیږي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي